ما زه د طالبانو وزیر خارجه یم هر څوک چې د افغانستان متعلق خبره کوي د ما سره دې وکړي زه د طالبانو وزیر خارجه یم زه په دې وزیر خارجه یم افغانستان چې هر څوک هلته ناست دی هر څوک چې پر دغه ناست دی چې کوم سړی د افغانستان د ارضي تمامیت دپاره جنډه پورته کوي چې کوم سړی د افغانستان د استقلال لپاره دغه پورته کوي چې کوم سړی د افغانستان د عزت لپاره دغه پورته کوي بل څوک یې ملګري کې نه کوي کې نه کوي پښتونخوا ملي پارټي به خامخا کوي خامخا به یې کوي د دې موږ دغه نه غواړو چې موږ ته څوک دغه راکړي د دوی د عزت سره د افغانستان د ازادۍ سره دلته ځینو مشرانو ډېر پاکې اشارې ورته وکړې د افغانستان د ازادۍ سره زموږ ازادي تړلې ده د افغانستان په عزت کې زموږ عزت دی د افغانستان په آبادي کې زموږ آبادي ده په دغه شپو کې عزیزان ما دوی ته وویل خلکو نه کوله بیا زه مجبوره سوم په بنو کې موږ جرګه راوغوښته په بنو کې دلته ملګرو دا خبره وکړه چې دا جرګه په کار ده چې یو مستقل شکل واخلي عزیزانو که تاسې د بنو د جرګې 14 نقطې ووایاست په هغه کې اوله ده که دویمه نقطه دغه ده چې دا جرګه به مسلسل وي دا جرګه به د ګرد افغان د ګرد وطن د ژغورنې دپاره مسلسل کیږي او پلاني ځای کې به کیږي پلاني ځای کې به کیږي پلاني ځای کې به کیږي بیا په منځ کې دلته مشکلات راغلل د موږ څخه خبره څه وځنډېدله زه خپله نور دلته ملګرو وویل دا کول پکار دي دا نه دي پکار زه خو دا وایم عزیزانو پښتون وطن افغان وطن ولس پخوا ساتلی و ولس به یې وساتي موږ پاکستان ته صفا وایو موږ پاکستان ماتول نه غواړو که د پاکستان د خوا په افغانستان کې مداخلت کېدی موږ که وس درلود موږ دا لاسونه نه سو په افغانستان به څوک کاڼي نه وورئ دلته په پاکستان کې چې د پنجابي د بلوچ د سندي د سرایکي د مور کم حق زما د مور باغا کې چې د ده د پلار کم حق زما د پلار مغا کې چې د ده د لور د کم حق زما د لور مغا کې چې د ده د عزت د پټکي کم دغه زما د دغه به مې دا پاکستان تر قیامته پورې سره مه وي دا خبره زه واضح کوم که د جرګې خوښه ده که نه ده خوښه موږ پښتانه په پاکستان کې د غلامانو رنګ قطعا نه اوسو قطعا نه اوسو نه پر چا بالادستي کوو نه د بل بالادستي منو نه د چا څه خیرات غواړو امریکا خلکو ته خیرات ورکوي ځان ته دې ورکړي پنجاب چا ته خیرات ورکوي ځان ته دې ورکړي سندی ځان ته خیرات ورکوي ځان ته دې ورکړي زما وطن چې خدای پاک موږ ته راکړی دی بیا زموږ پلار نیکه د سر په سودا ساتلی دی د زرګونو کلو په جنګونو کې دا مځکه دا ډوکو ډکه دا اوس مځکه چې اوس هم ماهرینو ته یې ورکړې چې دا مځکه وکینه دی به په دې کې انساني اړیکې دا وطن موږ د سر په قرباني ساتلی دی دا زموږ وطن دی عزیزانو وچ به دنیا ته دا وایو وچ به دنیا ته دا وایو نه به ستا په وطن ملنډې وم نه به زما په وطن ملنډې ویې نه به ستا په لباس ملنډې وم نه به زما په لباس ملنډې ویې نه به ستا په مذهب پورې خاندم نه به زما په ماجد پورې خاندې راسه زنده باد انسانان یو موږ ګډ دا دنیا سره وچلو دا اوس کوم تلاوت دلته سهار چا وکړي په هغه کې هم د قرآن کریم دا خبره وه چې موږ ټول کتابونه منو ټول پیغمبران منو په دوی کې هېڅ فرق نه کوو خو موږ له دا خبره پښتانه د مخه موږ ډېر شو اوس دغه زموږ چې نور خلک راګډ شوي دي موږ یې په ناجوړې اخته کړي قرآن کریم دلته حافظان ناست دي قرآن کریم خپل منونکي
موږ اوس په یو بل اخته یو اویا کاله سوي دي که ښه دی که بد دی زموږ دپاره اهمیت د افغانستان د ارضي تمامیت دی زموږ دپاره د هغه افغانستان حفاظت ضروري دی د کوم چې ته صدر یې ما بالکل ټټر ورته ووایه بیا دوی موږ سره پرېږده ما له موږ سره یې مخامخ کړه چې بالکل به موږ اسلام آباد ته ګورو و اسلام آباد ته دارنګه ولکه وګورم چې د بل لور به ډاکټر ریټایر کېږي زما خور به غوا په غوجر نه د ملک جمهوري دی نه د ملک فدریشن دی بس یې نومونه یې ورکړي او دا درواغ څه کې زه نه استعمالوم خلک د مس خوابېده کېږي خبره دا ده موږ پاکستان کې اوسېدل غواړو پاکستان زموږ ملک دی زموږ هدیرې دي زموږ پلانه ده زموږ پښتانه ده پاکستان کې به بلوچ پښتون سندی سرایکی چې الله پاک دوی ته کوم نعمتونه ورکړي دي هغه نعمتونو باندې عیني طور به زما د بچي حق کېږي ستا خیرات نه غواړم بلوڅ خوارکی لږ دی که ډېر دی وطن یې د دنیا د شیانو ډک دی د سندي سمندر دی پلانه یې ده زموږ خپله شکر دی غرونو دغه دغه ډک دي ما کې حصه راکوي زما برخه به زما وطن دی دوی یو اداره جوړه کړې ده فرض یې که اوس سهار غږ وشي په دا غره کې سره زر پیدا شي او نو پکار ده چې موږ اوه غوایي خیرات کړو چې هلکه سره زر هی نږدې ځای یا بازیان یا نوسار یا دغه یا مه راځي ملیشیاوي پوځونه به راشي دلته به تې نه راځي ولې به نه راځو زموږ وطن دی پر ونه یې ما د اکتوبر سره جنګ کړی دی پر کوړه مې جنګ کړی دی پر طرفه مې جنګ کړی دی پر وشو مې سره وهلي دي زره خوږلي مې دي چې خدای پاک څه پیدا ګرد نه غواړو دونې به خامخا راکوي چې زه خپل مسافر چې عربستان په ډک دی چې دنیا په ډکه ده چې کراچي په ډک دی چې خپل مسافر راولم په خپل کور یې کښېږدم تاسې خالي دوبۍ له تللي یاست عزیزانو یوازې د خټک علاقه پخوا په هغې کې خالي مالګه جوړېده او بیرې وې اوس د دنیا جان رب العالمین یو نعمتونه پکې پیدا کړي دي هر غرې در سونیم قیمتي ده دې دپاره به دوی تلکې جوړې کړي دي یو دغه خبره هم کړې وه زه یې نه کوم پښتون سړی یم بیا بیرېږم هم کشمړی یو سړي پر لوی پایوردي یم اغوستې وه ولدا نو چاته د چا و مور ته په جهیز کې ورکول سوي خو د دې جواب خو نوم ښه زده دی لیکن بده خبره ما خو سلیمان خېل هم شناخته دي د ګورۍ کول مې هم شناخته د دې جواب په ما ښه کړی لیکن زه بد پوهېږم دا الفاظو او ښځې ته چې دغه ورکوي موږ خو نارینه ورکوي په پنجاب کې ښځې ته دغه ورکوي ته چې هر څه وایاست وروره دا وطن زموږ دی کې چلوئ موږ ته یاد زموږ د وطن ځکې ریکارډ یې معلوم دی پلانه یې معلوم دا مه کوئ نه بازایي بې دغه دی نه کاسه بې مالکه دی نه یاسینزی بې مالکه دی نه دغه بې مالکه دی درانی دا بیان غونډۍ سه یې واخه تر کوچلاغه پورې دا د کوټې نس دا په کتاب د کاسې ما نه دی جوړ کړی کتاب پرنګي جوړ کړی دا په کتاب د کاسې دی